أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تا ونه لیدل چې ستا پروردګار د فیل له څښتنانو سره څه وکړل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل آیا هغه د هغو چلول شن نه کړ؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولیږل چې پر هغو یې د پخې شوې خټې تیږې غورځولې. فجعلهم كعصف مأكول بیا یې د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واښه. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.